انس رضی الله عنه وی چې کله د احد ورځ شوه نو خلکو شکست وخوړه د نبی علیه السلام نه، او ابو طلحه رضی الله عنه د محبوب مخې ته مجوب علیه بحجفة له، د مبارک مجوب معنا مترس علیه ډال کړي و په نبی علیه السلام باندې. دا د جواب نه په معنا د ډال راځي، جوابه او جوابه ترس او ډال ته وایي. نو مجوب علیه په محبوب باندې ډال کړي و بحجفة له، هغه حجفه چې د پاره وه. حجفه هغه ډال ته ویل کېږي چې کم ډال د سرمنې نه وي او هغې ته کتابونو کې نورو کې درقه هم وایي، درقه. نو ډال ورسره و د سرمنې او دا ډال یې همدقسې په محبوب راتاو کړی و او د هغه مبارک ساتنه یې کوله. وکان ابو طلحه رجلا رامیا، او ابو طلحه رضی الله تعالی عنه چې دی یو سړی و رجلا رامیا ویشتونکی و، شدید النزع، شدید النزع معنی شدید الجذب. کسر یومئذ قوسین او ثلاثا، په دغه ورځ باندې دوه یا درې لیندې چې دی دا ماتې کړې وې. وکان الرجل یمر معه بجعبة من النبل، او یو سړی چې د سره به تېرېده بجعبة پاغې چانټې د غشو کنانه الذي فيها السهام، که یو سړی به تېرېده د سره او چنټه به ورسره وه چې په هغې کې به غشې وه. فیقول انصرها لابي طلحه، نو ویل به انصرها دا خوارکه لابي طلحه ته د ابو طلحه دپاره. قال ويشرف النبي صلی الله علیه وسلم، او نبی علیہ السلام چې دی اشراف به کو، اشراف دې ته وایي څوک را مخامخ شي. نو نبی علیہ السلام چې اشراف به کو راکتلی به ینظر الی القوم فیقول ابو طلحه بأبي انت و امي، ابو طلحه رضی الله عنه به ورته ویل مور او پلار مې درنه قربان شه، لا تشرف راښکاره کېږې مه، یصیبک سهم من سهام القوم، د قوم د غشو نه به کم غشی درته راورسېږي. او بیا به مبارک ورته فرمیل چې نحری دون نحرکه، زما غاړه دې ستا د غاړې مخې ته یي. نو نحری دون نحرکه معنی صدري عند صدرکه. نو د دې معنا دا دی اقف انا بحیث یکون صدری کترسل صدرکه، زه ستا مخې ته ودرېږم په داسې انداز کې چې زما دا سینه ستاسو د سینې مبارکې مخې ته یو ډال وي، نو که غشی راځي نو هغه به په ما باندې لګېږي. ولقد رأیت عایشة رضی الله عنها، انس رضی الله عنه وایي ما عایشه رضی الله عنها په دغې ورځ باندې لیدلې وه. ما عایشه رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمای، دا انس رضی الله عنه فرمای چې ما عایشه رضی الله عنها او ام سلیم رضی الله تعالی عنها په دغه ورځ باندې لیدلې وې. وانهما لمشمرتان، او د دواړو چې دی دا خپلې پنسې راپورته کړې وې. تشمیر دې ته ویلی کېږي څوک د منډې اراده لري تیزه، لکه شمره تاسو ته کتابونو کې تیرو، او دا خپلې پنسې لمن چې دی راپورته کې. نو دوی چې دی لمشمرتان ارا خدم سوقهما، چې ما ولیدل خدم سوقهما تنقضان القربه على متونهما، چې دوی په خپلو ملاګانو باندې چې دی مشکونه بار کړي وه. تفرغانه فی افواه القوم، چې د اوبه به یې راوړلې او د خلکو په خولو کې به یې اچولې. ثم ترجعانې، بیا به واپس کېدې. فتملأانهما، دا به یې راډکولې. ثم تجیعانې، بیا به راتلې. فتفرغانه، بیا به یې اړولې فی افواه القوم. ولقد وقع السیف، او یقینا پرېوتې وه توره من یدي زما د لاس نه، من یدی ابي طلحه اما مرتين او اما ثلاثا، یارانه دوه کرتې پرېوتې او یا درې کرتې. دا کم پرېوتلو هغه د نعاس د وجې نه، چې کله نعاس راغی نو مبارک فرمایي چې په همدغې حالت کې توره مې یا دوه کرتې یا درې کرتې د لاس نه پرېوتې وه. مولي صاحبانو دې ځای ته راشئ. انس رضی الله عنه فرمایي چې ما په دغه ورځ عایشه رضی الله عنها ام سلیم رضی الله عنها ولیدل. عایشه رضی الله عنها خو څرګند ده، ام سلیم رضی الله عنها څوک د تاسو ته به روایت ته مسلم کې راشي چې دا کله ناکله به نبی علیه السلام د دې کور ته به ته هغه روایت چې دی د نبی علیه السلام خوله مبارکه غونډوله، نو دا هغه ام سلیم دی. نو ته به وایي چې نبی علیه السلام د دې کور ته نو د دې رشته د نبی علیه السلام سره څه شی وه؟ نو علما کرام لیکي دا چې دی ام سلیم رضی الله عنها د نبی علیه السلام رضایي خاله راتلله، دا د انس رضی الله عنه مور وه او د محبوب رضایي خاله وه.
نو د احد په میدان کې چې د کله صحابه کرام زخمیان شول او ځینې شهیدان شول، نو دې دواړو به په ملاګانو باندې چې د مشکونه بار کړي وه او په منډه باندې به تللې اوبه به یې راوړې او بیا به چې دی دا اوبه دلته دغې ته ورکولې زخمیانو ته، د هغوی په خولو کې به یې اچولې او بیا به په منډه تلې او دا لږ ځای نه دی ښه، هلته بل ځای کې اوبه نشته مولوي صاحبانو، خدای تعالی مو وروله. کله دا کم دا شق چې ښکاره کېږي غار نبي علیه السلام د زخمونو تداوي چې پکې شوې وه، د دې شق شاته چې لاړ شي ډېره فاصله ده، دغلته دغه د چینه ده. اول کال چې موږ لاړو څوک یې نه پرېښودل هغې طرف ته، بیا به بل کال چې موږ لاړو نو هلته تللي نو هغې ځای کې بس ما ته خدای شته دا معلومات نه و، نه راته چا دا ویلي و چې دا مغه، خو زه ګرځېدم را ګرځېدم دې ځای ته چې لاړو د اوبه مونږ وکتلې نو اوبه هم داسې عجیبې تکې سپینې صفا اوبه وې او مخې بنده خاورې پکې پرتې وې، خو د اوبه یې دومره شفاف وي، هلته کېناستلو هسې قدرتي زما انتظار المالي شاید چې دا همغه چینه وه یا همغه اوبه دي چې د کوم اوبو نه به صحابه کرام اوبه وړلې د احد میدان ته او علي رضی الله عنه به په ډال کې اوبه راوړلې چینې نه او د نبي علیه السلام د زخمونو تداوي به ورباندې کوله. او دا فکر ځکه راغی چې هلته نور ځای کې اوبه وي نه په میدان کې اوبه ښکاره کېده، نه نورو اطرافو کې اوبه ښکاره کېدې او دغه ځای کې دا اوبه وي او نور برم څه شی نه و، اوبه ښکته هم څه شی نه وه. نو ما ځان سره هغې وخت کې دا فکر وکړو چې شاید دا د باران اوبه په دې کنده کې راغونډې شوي دي، نو د دې وجې نه به دا اوس چې تللي وو نو هلته موږ ولاړو، دا ملګري را سره و نو هغه د دې ځای د دې اوبو لیدو ته ما بوتلل چې دا هغه اوبه دي چې دې ځای نه د نبي علیه السلام د زخمونو تداوي شوې وه. نو یو کس راغی پنجابی وایي ما دلته 40 کاله تېر کړي. نو زموږ په دوران کې وایي پخوا چې زه کله اوله کې دلته راغلم دا کیسې خو نه وي، وایي په اوله کې وایي دغه ځای نه چې دی جاري اوبه روانې وي دا وایي چینه وه، بیا وایي دا حکومت راغی د دې چینې مخې ته دیوال وک او د دیوال سره سره دا د چینې اوبه چې د کوم ځای نه راخوټ کېږي یو قسم مواد یې راوړل نو په دې دغه کې واچول هغه تیږه باندې هغه کومې زیرمې چې وي سوري د اوبو نو دی پکې بند کړل، کنې دا وایي جاري اوبه وي همداسې روانې وي، هغه اوبه یې بندې کړلې او مخې ته یې غټ دیوال ورته وکړ چې څوک رانشي. بیا وایي په مرور د وخت سره هغه دیوال لنګ چې دیوال خو اوس نو بیخي نښې هم نه ښکارېدې، موږ دیوال ونه لیده، خو اما اوبه بیا هم باقي وي نو ده ویلې چې دننه دا معمولي سوري شته دی نو دا اوبه لاندې د چینې نه راخېږي. نو دلته چینه وه ډېرې پاکې شفافې اوبه وې، زموږ ملګرو پکې اودسونه مو کړل، موږ ته څه اوبه هم ځان سره راوړلې. نو دا همغه چینه وه چې دې ځای نه دوی به اوبه راوړلې په مشکونو باندې او دلته صحابه کرامو ته او زخمیانو ته به یې ورکولې. او بله مسله ترې نه دا را معلومیږي چې ځینې وخت کې بنا بر ضرورت د جنګ په میدان کې مسلمانان نارینه ځان سره زنانه بیولی شي، او دریم دا چې زنانه خدمت هم کولی شي د مجاهدینو، دغه دا مبارکانې دي خدمت د مجاهدینو کوي په مشکونو ورباندې دغه یې ورته راخیستې دي اوبه او د دوی تداوي کوي ورباندې. قال حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لما كان يوم احد هزم المشركون فصرخ ابليس لعنه الله عليه اي عباد الله اخراكم وکله چې ورځ د احد چلنو هزم المشركون مشرکانو شکست خوړغي ته شکست ورکړی شه، ابلیس لعن आवाज وکړي اي عباد الله اخراكما اخراكما ای الطائفه المتاخره څه معنی یعنی اي عباد الله احذروا الذين من وراءكم متاخرين عنكم او اقتلوهم، دا خطاب مسلمانانو ته دی. نو اراد ابلیس تغلیظهم ليقاتل المسلمين بعضهم بعضا، نو فرجعت الطائفه المتقدمه قاصدين لقتال الاخرى ظانين انهم من المشركين. مخکې ډله وه ابلیس چې دا آواز وکړه چې اخراکم نو دوی بیرته راتاو شول، فکر یې دا وکړه سره چې دا څوک دي دا مشرکان دي، نو خپلو کې سره اخته شول، چې خپلو کې اخته شول سره نو ته ګوره ورته فرجعت اولاهم فاجتلدت هي واخراهما، نو دوی سره په خپلو کې اخته شول، دا مخکنۍ ډله او دغه رنګې وروستونۍ ډله. تجالد معنی تضارب الطائفتان. نو فبصر حذیفه رضی الله عنه په دې دوران کې وکتل فاذا هو بابيه الایمان، ګوري چې پلار یې د یمانه د دنه مسلمانان راتاو دی او دی وهي، نو وی ویلې ای عباد الله ابي خلکو ته چغې وی د الله بندګانو زما پلار دی زما پلار دی. قال فوالله ما احتجزوا، دوی وی په الله قسم دوی منه نشول تر دې پوری چې دوی قتل کا حتی قتلوه. فقال حذیفه یغفر الله لكم،
حذیفه رضی الله عنه ویل الله تعالی دې تاسو لره بخنه وکړي. قال عروه فوالله په الله قسم ما زالت في حذیفه همیشه په حذیفه کې بقیت خیر حتی لحق بالله بقیه د خیر او د دعا او د استغفار وقاتلین او د پلار ته حتی لحق بالله د خیر نه دامانه یعنی تر پایه پورې به دا دعا کوله چې خدای زما د پلار قاتلانو ته مغفرت وکړي او مسلمانانو قتل یو او یا معنا دا د علماء کرام لیکي مراد د بقیه د خیر نه هغه حزن دی علی ابيه من قتل المسلمین ایاه یعنی همیشه د پاره چې ترسو پورې د مبارک وفات کېده نو تر وفات پورې د په باطن کې چې د حزن او د پلار پمړینه باندې چې پلار مې د مسلمانانو د لاس مړ شو شهید شو تر پایه به مبارک په دې باندې خفاو. باب قول الله تعالی ان الذين تولوا منكم يوم التقى باب قول الله تعالی باب دې په بیان د دې قول د الله تعالی کې ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان یقینا هغه کسان چې ګرځېدلي وو د تاسو نه په هغه ورځ چې دوه ډلې دی او بل سره مخامخ شوې انما استزلهم الشیطان یقینا دوی لره بللی وو شیطان ذلت ته او مجبور کړي وو شیطان علیها ببعض ما کسبوا په سبب د بعض هغه اعمالو چې دوی کړي وو هو لقد عفى الله عنهما اوس به دې نه بعد څوک په بدو نه یادوي واسکار شوی او رب کریم فرمایي ولقد عفى الله رب کریم دوی ته معافی کړی دا ان الله غفور حلیم یقینا الله تعالی غفور دی او حلیم دی. وګوره کله چا جرم کړی کنه نو اعلان توشي چې الک پلانی ډله مې معاف کړي کېدې شي معترضین وایي چې خزه خو معاف کړل خو خوخه بیا مرته نه نو په طبیعت په نه لګيږي ولې که خوخه یو نو مخاطبه به سره کړي وکنه مخاطبه خودی ذکر نه دراغلی بلکې دا ویل چې لقد عفى الله عنهم د تعالی دوی ته څه کړي دا عفو کړي دا نو چون کې د صحابو منصب عند الله لوړ دی هغه د اعتراض زم رب العالمین نه پری دي نو پام دي ذکر رب العالمین بل ځکه ورته خطاب کوي چې ولقد عفا عنكم ولقد عفا ورسې چې در نشیو نو رب العالمین تاسو ته څه وکړه عفو وکړه نو دلته وی چې لقد عفا الله عنهم اول ته لقد عفا مخاطبه ده لقد عفا عنكم. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزه عن عثمان بن وهب او هغه به بعد ما کسبوا سشو مولوی سبانو به ترکهم المرکز الذي امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات فيه. قال جاء رجل حج البيت فراى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود قالوا هؤلاء قريش قال من الشيخ قالوا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فاتاه واوري عثمان ابن موهب وي جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود دا خلق سوق دي قالوا نو دی ویل چې دا خو قریش دي قال من الشيخ دا سپنګره پکې سوق دی وې دا خو ابن عمر صاحب دی نو دی ور تراغی فقال اني سائلك زد تانه پختنه کوم دیو شي په بارک نو تما ته بیان کې داغه قال انشدك بحرمه هذا البيت سړی کې مرز وخه دا سائل کې مرز و نو ایزه درنه پختنه کوما انشدک زتان سوال کوم بالله یا انشدک بحرمت هذا البيت سوال کوم زتان په حرمت دغه بیت باندې اتعلم یا تا پت د چن عثمان پر یوم احدین وته په دې خبرې چې عثمان رضی الله عنه د احد پورس تختیدل قسم در کومه او د دې کور حرمت تر مخامخ کوم پاک جواب براکې قال نعم نو د مبارک ورته نعم او تختیدل یو کنه نو د دې غرض څه شی و اثبات د نقص د عثمان رضی الله عنه د دښمنی دغه سره خوارجو نو اثبات د نقصان د دوچ تختیدل خلوی نقصان دی وي او د مبارک ویل تختیدل و قال نعم قال فتعلموه تغيب عن بدر فلم يشهدها وی تا ته پته ده چې د بدر نه غایب شوی او بدر کې حاضر نه و دینم ته آګای الته حاضر نه و نو دو ورته ویل چې او نو غرض د څه شو غرض د دو چې ګوره دغه فضیلت د بدري صحابه کرامو نم دی به برخې دی ابدریانو ته چې کوم فضیلت ته اطلاع ورکړو نو هغې نم برخمنه نه دی دا دو پوښتنې وکړلې نو د مبارک جواب ته اوس وګوره دی جواب څه ورکړي قال نعم قال فتعلم تا ته پته ده انه تخلف عن بیعة الرضوان فلم يشهدها وقال نعم وی دا هم درته پته ده چې بیعة الرضوان کې هم نو و او بیعة الرضوان کې نو نعم قال فكبر نو چې کله دا خبره ورته د وکړي نو دې سړی تکبیر ویل تعجبا لما اجابه بابن عمر ليكون مطابقا لما يعتقده
نو د دوی عقیده خو د تنقیس وه. دا درې پوښتنې چې وکړلې او دمدقسې د د عقیدې مطابق جوابونه ابن عمر صاحب وکړل، نو دی د خوشحالۍ نه د تعجب نه ویلې الله اکبر، تکبیرونه یې شروع کړل. مبارک ورته لوار وکړه. قال ابن عمر تعال راشه لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه. صبر وکړه چې زه تا خبر کم دا هغه څه په باره کې چې تا زما نه سوال کړی دی. اول اما فراره یوم احد نو فاشهد ان الله عفا عنه. تی اوس څنګه یادی چې رب کریم فرمایي چې لقد عفا الله عنهم، لقد عفا الله عنهم، نو تا ته ضرورت څه دی چې اوس پوښتنه کې چې د احد په ورځ تښتېدلی یو. دویم واما تغیبه عن بدر فانه كان تحته بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. د نبی علیہ السلام لور رقیہ رضی الله عنها د په نکاح کې وه، وکانت مریضه او رقیہ رضی الله عنها مریضه او په مدینه کې. نبی علیہ السلام ورته ویل ان لك اجر رجلین، یقینا تعالی را اجر داغه سړی شته دی ممن شهد بدرا وسهمه، د بدریانو سهم او د بدریانو اجر دواړه درله رشته. ته زما د دې لور خدمت ته ایثار شه، نو مبارک د محبوب په غوښتنه ایثار شه. نو دا هم د عیب ټکی نه دی. دریم واما تغیبه من بیعة الرضوان فانه لو کان احد اعز ببطن مکة. وی دا وجه دا وه ځان سره یاد ولره، وی که په مکه مکرمه کې ډېر عزتمند د عثمان رضی الله عنه نه بل څوک محبوب ته وی لبعثه مکانه، نو هغه به د ده په ځای باندې لیږلی وی. نو فبعث عثمان، نو عثمان رضی الله عنه یې ولیږه. معنا دا د اکثر عزت من جهة العشيرة من بقية الصحابة ببطن مكة لبعث مكانه مكان عثمان، لكن لما فقد الأعز منه حتى امتنع عمر خوفا عن نفسه معللا يا رسول الله ما لي قوم بمكة يعينوني ويحفظوني وراء ظهري. نو فبعث عثمان إلى مكة فاستقبله أهله ورهته. يعني نو دا محبوب تعزو، نو دا محبوب لګلې او مکه مکرمه ته. نو چې دی لګلې وکانه بیعت الرضوان، او بیعت الرضوان څه نو چې کله داو چې کله بیعت الرضوان راغی، نو بعد ما ذهب عثمان الى مکه فقال النبي صلى الله عليه وسلم. نو بیعت الرضوان خود دین او بعد چې کله د مکه ته لاړ، نو نبی علیہ السلام فرمایل بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان. خلاص مبارک راواخست او دا بلې داسې ور باندې ووهه چې کله نور صحابه کرامو بیعتونه کول، نو محبوب دا یو لاس په بل لاس مبارک باندې او ویل چې دا بیعت ته چا دپاره دی؟ د عثمان رضی الله عنه دپاره. د هغه د طرف نه بیعت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه. او چې کله دا خبرې ورته وکړې، نو ورته وایي چې مولا صاحب اذهب بهذا الان معک، زما دا خبرې اوس د ځان سره ویسه. زمونږ عرف کې متل دی که نه، خلک ویل لکه یخې کړې یا یخ شوې، نو معنا دا د جوابونه د ځان واورېدل، نو زه دا د ځان سره ویسه، دا د ځان سره ویسه. نو دا خو خوارجو زړونو کې دشمني وه، نو د مبارک ورته جوابونه ورکړه چې لامل دا شی وه. باب استصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. استصعدون رب کریم فرمای چې کله تاسو تللی اے تبالغون في الذهاب في صعيد الارض، پس مکه کې چې دی په مبالغې سره روان وي. ولا تلون على احد، او تاسو نه کتلی او تنتا. لا تلون على احد معنا څه شی ده؟ دا عبارت ده عن غایت انهزامهم و خوف عدوهما، او خوف د چانه د دشمن نه، خوف د چانه د دشمن، یعنی د دشمن د ویرې نه همداسې روان وي. فاصابکم نور ورسید والرسول يدعوكم، او نبی علیہ السلام را بللی تاسو فی اخراکم، شاتن محبوب آواز کو درته ویل الی عباد الله، دا چغې درته نبی علیہ السلام ویل اے د خدای بندگانو ما ته راشئ. تاسو هغې تم غوږ نه ایښودانو فاصابکم غما بغم، را ورسېد تاسو ته یو غم د بل غم د پاسه. هغه غم اول څه شی و چې کله دوی آواز واورېده چې الا ان محمدا قد قتل، د ابلیس لاین چغې واورېدله. او دویم غم دا و لما انحازوا الى النبي صلی الله علیه وسلم وصعدوا فی الجبل، کله چې دوی محبوب ته راغله او غره ته راوختل، نو فتذاکروا قتل من قتل منهم، نو فاغتموا، ملګري شهیدان دي، نو په دې باندې چې دوی خفه شول. لکی لا تحزنوا على ما فاتکم ای من الغنیمه ولا ما اصابکم ای من الجراح والله خبیر بما تعملون.
الله تعالی خبیر دی پاغه څه باندې چې کم څه تاسو کوئ وای. وبه قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم احد عبد الله بن جبير براء ابن عازب رضی الله تعالی عنہ فرمای جام مقرر کړو نبی علیہ السلام علی الرجالة یوم احدنا پر رجال او رجال جمع دراجل د خلاف الفارس ته وی وکانو 50 رجلا رمات پیاده 50 کسانو چې په غونډۍ کې نولیو د پاسه چې غي غونډۍ ته جبل الرمات وای د وشتونکو والا غونډۍ په دوی باندې چې د مقرر کړو عبد الله ابن جبیر واقبلوا منهزمین او دوی شروع شو منهزمین الى المدینه نفذاک اذ يدعوهم الرسول في اخراهما. باب قوله ثم انزل عليكم من بعد الغم امانه نعاسا باب دې په بیان د دې قول د رب العالمین کې ثم انزل علیکم بیا را نازل ک رب العالمین په تاسو باندې من بعد الغم ورستو د غمنا امانه امانه انزل الله علیکم الامن نعاسا دا بدل د مولوی سبانو د امن هغه امن څه شی نو امن نعاس وا نو تاسو ته پرون ما د نعاس تعبیر وک کنه نعاس او د غرنګ چې د څه شی مولوی سبانو خوب او وغیرہ سنا و نو دا نعاسن طائفه یغشا چې پټولې و طائفه منکم تاسو نه چې هغه اهل صدق و طائفه یو بل ډله چې هغه د منافقین و قد اهمتهم انفسهم چې دوی په غم کې اچولیو انفسهم زړونو د دوی نفسونو د دوی یظنون بالله ګمان کو په الله تعالی باندې نه حق ګمانونه غیر ظن الحق او دا ګمانونه د څه شی ظن الجاهلیت ګمان د جاهلیت اګمان دا چې دوی ویل چې ان الله تعالی لا ينصر محمدن ځان سره دا ول رب العالمین چې هغه کوم وعده د نصرت کړي دی هغه اوس نه کی وسره یقولون ویل دوی هل لنا یشتد موږ لره من الامر د امرنا من شيء انس شيء سمانا هل لنا مما امرنا الله ووعد من النصر والظفر نصيبنا دغینه څه سشتا قلت ورته یقینا ان الامر كله لله یخفون دوی پټوي فی انفسهم په نفسونو خپلو کې هغه چې دوی نه ښکاره کوي تعالی را یقولون دوی وی لو کان لنا من الامر کچری وی مونږ لره د امر نه او د نصرت نه څه شی نو ما قتلنا هنا دلته به موږ نه وی قتل کړی شوي ته ورته وی کچری وی تاسې فی بیوتکم په کورونو خپلو کې لبرد الذین کتب علیهم القتل خامخا راوتلي به وی هغه کسان چې په چا قتل لازم کړی شوی دی الی مضاجعهم هغه ځای د ډډې لګولو خپلو ته وليبتلي الله دې دپاره چې ابتلا وکړي الله تعالی په تاسو باندې په هغه څه چې ستاسو په سینو کې دي وليمحص او دې دپاره چې خالص کړي هغه چې په زړونو ستاسو کې دي او الله تعالی علیم دی بذات الصدور. وقال لخليفته ليمحص ما في قلوبكم معنا دا دی ليكشفه ويميزه ويخلصه من الوساوس. وقال لخليفته حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس عن ابي طلحة رضي الله تعالى عنه قال كنت في من تغشاه النعاس يوم احد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط واخذه ويسقط واخذه. ما رويت له. باب ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. قال حميد وثابت عن انس رضي الله تعالى عنه شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الامر شيء. وبه قال حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال اخبرنا انس رضي الله عنه شج النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام زخمی شو په ورځ د احد فقال كيف يفلح څنګه به کامیاب شي هغه قوم شجوا نبيهم چې هغې خپل پیغمبر زخمی کا فنزلت ليس لك آیتونه را نازل شو نشته دی تعالی من الامر شیئون. وبه قال حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري حدثني سالم عن ابيه رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع من الركعه الاخره من الفجر يقول اللهم نو دا دعا به کول اللهم لعن فلانا وفلانا اله بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد فانزل الله ليس لك من الامر شيء الى قوله فانهم ظالمون. وعن حنزلة بن ابي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن اميه وسهيل بن عمرو والحارث يدعو پسلك على راغله تاسو ته ویلو چې کله علا پسلك راشي نو کوم دعا مراد وي دعاء الشر خرابه کوله. والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الامر شيء الى قوله فانهم ظالمون. باب ذكر ام سليط. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث دا ابو سليط خزواخه فمات عنها قبل الهجره نو خاوند نه هجرت نه وړاندې مړ شو نو فتزوجها مالک بن سنان
نو فاولدها ابا سعید الخدوري هغه ورته وزیږو. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب وقال ثعلبة بن ابي مالك ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قسم مروطا بين نساء اهل المدينه فبقي منها مرط جيد. وعمر رضي الله عنه ټکری تقسیم کړه بین نساء اهل المدینه فبقي منها مرط، نو دا غینه چې دیو ټکری پاتې شه جیدون چې هغه جیدو. فقال له بعض من عنده سوق چې ورسره ورته ل امیر المؤمنین اعطي هذا بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم التي عندك، د محبوب لور چې ستا په نکاح کې د غیته ورکا. نو مراد د لور نه دلته المسی ده ام کلثوم رضی الله عنها دا د په عقد کې وا، نو وی غیته ورکو دا د محبوب المسی د علی رضی الله عنه لور وا. نو د مبارک زوم دی د چا د حضرت علی رضی الله عنه دا خټ ټکرې پاتې د قیمتي چون کې د اهل بیت سره خلکو محبت کو او مینه ور سره کول دا قیمتي ټکرې چې دی دا اغه تا ورکا. نو مبارک ورته فرمایل الا فقال عمر ام سليط ام سليط من نساء الانصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم و هغه په حقدار ده. قال عمر فانها كانت تسفر لنا القرب يوم احد، اغه ته ولي ورکوما و وجدادا ام سلیت زنانه وا وای دا بهترین ټکرې چې د زدی ته ورکوم خپل بیبي ته نه ورکوم ځکه دا هغه بیبي و چې د محبوب سره بیعت کړی و. قال عمر فانها كانت تسفر لنا القربه، تسفر لنا دا و چې راوړل به موږ د پاره څه شي القربه، قرب معنا تحمل وزنا ومعنا، مشکونه به را بار کړي و یوم احدین د احد په ورځ باندې دا به راوړل موږ ته به وبرا کول. نو هغه مجاهده خزا چې د احد په میدان کې موږ ته مشکونه راوړل او موږ ته به اوبه راوړلې دا غلرې ځای نه چې لویه فاصله ده ډېره فاصله تاسو کال ته ځئ نو کم از کم 12 منټه 14 منټه چې دی پیاده مزل دی د میدان د احد نه تر هغې چینې پورې. نو هغې به وایي موږ ته هلته څه شی راوړل مشکونو کې اوبه راوړلې. نو په دې بهترین ټکري باندې حقدار همدغه زنانه ده. نو دا امتیازات دوی ورکول صحابه کرام تاسو مخکې ما ویلو امیر ته دا حق شته دی چې ځینو ته امتیازات ورکړي د هغې د قرباني او د هغې د استعداد په اندازه باندې. نو د استعداد قرباني ورکړې وه د سابقینو نه وه. نو عمر رضی الله عنه فرمایل چې حقداره په دې قیمتي ټکري باندې دا ده چې دا به دې ته زه ورکمه. نو ځینې زنانه وي داسې ارزي ښه داسې زنانه وي مولوي صاحبانو چې هغه د نارینهو کارونه کوي ډېره چې موږ تاسې وایو که نه چې الرجل خیر من المرأة دغه کې خبره کړې الرجلو کې الف لام څه شی دی جنسي دی جنس ته رجل خیر من المرأة او باقي هر چې دي افراد د زنانو. نو ډېری زنانه داسې وي چې هغه د لسګونو بلکې د زرګونو زنانو نه ډېر اهمیت لري د نارینهو نه د زرګونو نه. دا اوس هم په دې امت کې شته دی او مخکې هم په دې امت کې شته. باب قتل حمزة رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا ابو جعفر بن محمد بن عبد الله قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن دا یو کتاب اوس ما نوم هیر دی په دا څو ورځې کوشش کوم دا د اسلام تاریخ کې چې کومې زنانه تېرې شوې وخت کې موبایل کې ما را ډاونلوډ کړی مو ځان سره اوس موبایل خراب شو نو هغه کتاب هم دغه شو تقریبا 12 دی که 14 مجلده کتاب چې په دې لیکلی شوی چې په دې اسلامي امت کې چې کومې اعلام زنانه تېرې دي د هغې په احوالو کتاب لیکلی شوی مجاهدین تیری دي علما تیری دي محدثین تیری دي د هغې په احوالو باندې د دې شیخو استادانې تیری دي دلته په بخاري کې هم راځي ګوره د زنانو روایت شته دی نو هغې راجمع کړي نو زما نو هغه کتاب هیر دی زه کوشش کوم چې را پیدا یې کړم درته هغه تاسو ضرور وګورئ عجیب تعجب به وکړي تاسو چې په امت کې څومره لوی زنانه تیری دي او په کوم معیار باندې د امت ته خدمت کړی دی ښه دا پخوا مې او دا اوس هم شته دی. عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال خرجت مع عبيد الله بن عدي بن دا چې کم لنګر کې اخته استی طالبانو دا چې خوري کنه دا د یو زنانه اخلاصو تر اوسه پورې چې زه عمره کې وم نو هغې درته دا ترتیب برابر کړی دا څو ورځې چې دا تاسو دلته دعاګانې کوئ او لګی یاستئ د جمعې شپې صدقه و بله ورځ صدقه و پسې سحري صدقه و اوس دا د کوی ترتیب ورته جوړ کړی دا د زنانو اخلاص دی دا هر وخت په دې امت کې داسې زنانه وي چې د نارینهو نه استعداد د خدمت او انرژي لوړه لري خو چونکې زموږ او ستاسو وطن خو داسې دی نو چې زنانه خو زنانه دي نو ورک یې که داسې فکر ورته خلک کوي لکه غوجل کې چې ناست دي که هغه کم انرژي استعداد د خدمت چې دوی لري استعداد چې لري نو هغه استعداد د دوی څوک فعالیت ته نه راباسي کله تاسې په رب یقین وکړئ په دې امت کې اوس هم داسې زنانه موجودې دي چې د هغې استعدادونه د خدمت د نارینهو نظر چنده لوړ دي خو لیکن محکومیتونه دي دلته. فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله بن عدي هل لك في وحشي نسأله عن قتل دا اصل کې مسله داسې وه مناسبت خو څرګند دی د احد په میدان کې مولوي صاحبانو حمزه رضی الله عنه شهید نو دغه مبارک د شهادت واقعه درته وایي
چې دی څنګه شهید شه. نو خپل د هغه کس ته خولې نه اوري چې کم کس حمزه رضی الله عنه شهید کړی وه. نو دی وایي جعفر ابن عمرو ابن امیه دومري وایي قال خرجت مع عبید الله ابن عدي ابن خيار. د عبید الله ابن عدي ابن خيار سره زه ووتلم. دا فلما قدمنا حمص چې کله موږ حمص ته راغلو نو فقال لي عبید الله وایي ما ته عبید الله وویلې هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزه هل لك رغبت لري چې لاړ شو د وحشي نه پوښتنه وکړو رضی الله عنه چې هغه حمزه رضی الله عنه سره کم قتل کړی وه. قلت ما ورته ویل نعم او قال وكان وحشي يسكن حمص وحشي عملته سيده رضی الله عنه فسألنا عنه موږ ته نه پوښتنه وکړله فقیل لنا هو ذاک فی ظل قصري د هغه په باره کې هم پوښتنه وکړه چا ویل هغه د خپل قصر سوري ته لاندې ناست دی کأنه حمیتنا هلته ناستو دی کأنه حمیت معنا څه شی ده حمیت محشي ستاسو وایي وهو زق الذي لا شعر عليه واللسمن ويشبه بالرجل السمين الجسيم. سمين جسيم و غټ سړی و. قال فجئنا نو موږ ورته راغلو تر دې چې حتی وقفنا عليه بيسير فسلمنا سلام واچو سلام جواب راکه. قال ویل وعبید الله چې د معتجر بعمامته هغه چې د اعتجار کړو بعمامته په امام خپل باندې. اعتجار دی ته وایي ناقد ستاسو وایي لف العمامة على الرأس من غیر ان يدورها تحت حنکه. یو سړی راولګېږي دا پټکې چې دی څه شی کې راته وکړي په سر باندې غیر د دې نه يدورها تحت حنکه چې د حنک لاندې نه کړي یعنې پخوا به داسې و چې دا شمله به یې داسې کړله د دغه لاندې. نو دا اعتجار دی ته وایي چې دا شی پکې نه وي. نو چې کله دا نو ما یرا وحشي الا عینیه نو وکان معتجر بعمامته نو د معتجر په امامه سره یعنی دا دغه پټ کړی و مخې پټ کړی و لاندې نه و بلکې دا دغه پټه و. وکانه وحشي او دا یحشي ما یرا وحشي وحشي رضی الله عنه نه لید الا عینه مگر سترګې ورته لیدلې ورجلې بل څه نه ښکاره کېدل ورته نور داسې نه و چې تنها پټ و مخې ښکاره و که نه بلکې د غیر راښکته کړې وه شمله نو اعتجار یې نه و کړی معنا مخې پټ و تنها سترګې ښکاره کېدلې او څه شی ښکاره کېدل قدمونه. نو فقال عبید الله ورته ویل یا وحشي اتعرفني ورته وایي ته ما پیژنې په دغه حالت کې چې صرف سترګې ښکاري وایي ته ما پیژنې. قال فنظر الیه هغه ورته وکتلې ثم قال ویل لا والله الا اني اعلم ان عدي ابن خيار نور راته پته نشته دی نه دی پیژنم چې څوک خو یوه خبره ده عدي ابن خيار چې دی تزوج امراتن یوه ښځه په نکاح کړې وه یقال لها چې هغې ته ویلی کېږي ام قتال بنت ابي العیسى فولدت له غلاما نو هغې ورته یو بچی وزېږو په مکه مکرمه کې فكنت نو زه ام استرضع له چې هغه دپاره مې طلب د مرضعۍ کوه فحملت ذلك الغلام مع امه نو دا ماشوم مې د مور سره ځان سره راخستی و فناولتها ایاه نو ور مې که د هغه ته فکأني نظرت الى قدمیک نو چې تا ما ستا قدمونو ته وکتل نو قال فلکأني نظرت الى قدمیک داسې ده لکه ګویا کې چې زه ستا د قدمونو ته ګورم. نور اندازه راته نه لګېږي خو هغه قدمونه مې هغې وخت کې لیدلي ستا قدمونو ته ګورم نو همغه راته ښکاره کېږي. قال فکشف عبید الله عن وجهه مخې ورته ښکاره کړه چې همغه و ثم قال الا تخبرنا بقتل حمزه قال نعم خبر به مو کم واقعه به درته بیان کم ان حمزه قتل و حمزه رضی الله عنه قتل کړی دا د زیرکتیا وخه چې دومره زیرک سړی و دی. نو بیا ورته وایي چې ان حمزه قتل طعیم ابن عدي ابن خيار ببدر دی په بدر کې وژلی و. فقال لي مولاي جبير بن مطعم و هغه مولا ما ته ویلي جبیر ابن مطعم ان قتلته کچرې ته څه شی کې قتل کې څوک قتل کې مولوي صاحبانو حمزه بعمې زما د تره په بدل کې نو ته آزاد یې ما ته ویلي چې آزادوم دی که هغه د قتل کو زما د تره بدل دی واخست. وی فلما انخرج الناس عاما کله چې خلک راووتل عام عینین یا عینینا جبل بحیال احد بینه واد نو خرجت مع الناس زه د خلکو سره چې دی راووتلم په دې دوران کې الى القتال قتال تا فلما نصفوا للقتال چې کله دوی صفونه د قتال د پاره جوړ کړل خرج سباع نو راوت سباع ابن عبد الوزا فقال دو ویل هل من مبارز سوکشته چې ما سره کې تنا مقابله وکي. قال فخرج الى حمزه بن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن ام انمار ورته وی ابن ام انمار مقطعه البذور دا ام انمار چې دا زنانه مولوي صاحبانو ام سبا
او مقطعة البذور ورته وایي بذر چاته ویلی کیږي لحمة فرج المرأة التي تقطع في الختان وكان ام انمار تختن النساء بمکه. دا بذور چې دی هغه سره ایسې ته ویلی کیږي جمع د بذر ده، هغه ایسې د غوښې ته ویلی کیږي چې هغه د فرج د زنانه نه وي او د سنتګرۍ په دوران کې وایي هغه کټ کیږي. د د مور چې و نو مکه مکرمه کې به وایي ښځې سنتولې دا ماشومانې، یعنی عیب صفتونه ورته ویل چې د پلانې زویه. اتحاد الله یا ته د الله تعالی او دغه د پیغمبر سره جګړه کې. قال ثم شد علیهم نو بیا په حمله وکړه. فکان کامس الذاهب دا کنایه ده عن قتله قتله فی الحال ولم يبق له اثر. قال نو چې دی قتل کا. قال وکمنت لحمزه حمزه رضی الله عنه د پاره وای ز په کمین ناستم تحت صخره دیونه لاندې. فلما دنا مني چې کلمات د صخرې تیږې لاندې کله چې ما ترا نږدې شنو ما ویشت به حربتی پاغې نېزې خپلې باندې. فادعوها نو کې مې ښودله دا نېزې لره فی سنته ثنه عانی ته ویلی کېږي ما بین سرة والعانه دا باریکه ځای وي. حتی خرجت من بین ورکې تر دې پورې چې دا راوتله من بین ورکې د چانه د کوناټو نه شاته. قال فکان ذاک العهد به نو دا کارو بس شهید مې کړه. فلما رجع الناس چې کله خلک را واپس شو زه مرسل راغلم اوسېدم په مکه کې تر دې چې مکه مکرمه کې اسلام خور شه. بیا زه راغلم طائف ته نو فارسلو الى رسول الله صلی الله علیه وسلم رسولا فقیل لی ما ته ویلی شو چې انه لا یهیج الرسول رسولا دی چې دی استازو ته چې څوک استازي ورغلي هغې ته څه تکلیف نه رسوي. قال فخرجت معهم زه ورسره لاړم تر دې چې محبوب ته ورغلم چې کله یې زه ولیدم نو راته ویل چې انت وحشیون وایي د استازو کې زه هم لاړم نو محبوب راته ویل چې ته وحشي. قلت ما ورته نعم. قال انت قتلت حمزه. قلت قد كان من الامر ما بلغك. خبر هم دغسې ده نو چې تا ته سره کم در رسېدلې ده. قال فهل تستطيع ان تغيب عني وجهك عني. وایي محبوب راته ویل چې کولی شي چې ما نه دې مخ غایب کې، یعنې ما نه پناه شي او د مخې نه مې پاسېږي دا کار کوی شي. نو دی مبارک فرمایي قال فخرجت ورته مې وویل او بس دغه دی راووت. فلما قضي نو دا خو ایمان یې راوړه، ایمان یې مقبول وه. محبوب ورته ویل چې نور ما نه پناه شه ما ته په مخه باندې مه راځه. او د دې دپاره وجه علماء کرامو دا ذکر کړی چې د ده په مخه راتلل نبي علیه السلام ته خو طبعا تر ورته یادېده ځکه ډېر په وحشت باندې دی میدان د احد کې شهید شوی او محبوب ته ډېر ګران و بې انتها ګران ورته او ډېر زړور او شجاع انسان دا نمونه یې وګوره که نه چې چا چغې کړي چې ابن سبا وایي چې څوک مبارش ته دی مبارک ډارې وروته چې زه یم او په ځای قتل کوم ډارې. نو دغسې تره عام عادي ترب نه وه. نو د هغه په یادېدو نو خامخا په زړه کې خفګان راته و. خفګان نو بیا هغه شی وه چې د ده ایمان ته یې تاوان کو. نو ورته وایي چې ما نه دې مخ پناه که ځه. نو دی مبارک وایي زه راغلم کله چې محبوب وفات شو نو فخرج مسیلمة الکذاب مسیلمه راووته هغه پیغمبرۍ دعوه وکړه. وی ما ویل چې زه به اوس مسیلمه ته ځم کیدای شي قتل یې کړم. فاکافئ به حمزه چې د ده دا قتل د حمزه رضی الله عنه د شهادت سره مساوي کړم. نه داسې یو کارنامه وکړم چې اسلام کې مې غټ سړی شهید کړی نو چې دغسې اوس داسې یو غټ کافر قتل کړم چې دغه سره څه شی وي برابر وي. وایي د خلکو سره راووتله مع الناس فکان من امره ما کان قصې ورته وکړه. قال فإذا رجل ناصاب په یو سړی قام پاڅېده فی سلمة جدارن فی فرجة المکسور جدار یو فرجه په دیوال کې ماته په هغې کې ولاړو. کانه جمل اورق تا به ویل چې دا جمل اورق دی اوښ دی سائر الراس ببر سر. قال فرمیته دا مې ویشته په نیزه باندې فادعوها بین صدیه نیزه د سینو په منځ کې ولګېده تر دې چې ووتله من بین کتفۍ د اوږو د ملا نه. داسې تیز ویشتونکی و مضبوط سړی و نو سینه کې نیزه ولګېدل او شاته ووتله تېنه. قال وصب الیه رجل من الانصار یو انصاري کس ورته منډه کړې. فضربه بسیف دې په توره باندې وعلى هامتي په سر. قال عبد الله بن الفضل فاخبرني سليمان بن يسار انه سمع عبد الله بن عمر يقول فقالت جاريه على ظهر بيت وامير المؤمنين قتله العبد الاسود. یو ښځه ولاړه وغې چغې ولې چې د مسلمانانو امیر یو تور غلام قتل کا. نو تور غلام څوک هم دی حضرت وحشي رضی الله عنه. نو دا وایي دغه مبارک د شهادت واقعه وه نو چې هغه مې شهید کړی و حمزه رضی الله عنه. نو د هغه په بدل کې بیا خدای تعالی دا خدمت رانه په اسلام کې واخیسته چې کس د پیغمبرۍ دعوه یې کړې و زندیق و هغه زندیق هم رب العالمین زما په لاس باندې قتل که. د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.